خبرونو دوام په مزار شریف ښار کې د میرمنو لاسي توکو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې 80 غرفې توکي نندارې ته وړاندې شول. سید عمر احمدي ریپورټ راکوي. په مزار شریف ښار کې د ښځو لاسي توکو د ودې او بازار موندنې په موخه درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. یو شمېر میرمنې وایي د رنګن نندارتونونو پرانیستل اقتصادي پیاوړتیا او توکو پیژندلو لپاره یو مهم فرصت دی. ما خود ما که هستیم گند افغانی میدوزیم در می عرصه که این پروژه به ما بسیار کمک‌های زیادی کرد. البته ما را حمایت مالی کردن که ما توانستیم که از طریق این پروژه ما کدام خلاقیت‌ها و استعدادهای را که خود ما داریم او را کشف بسازیم. دغه لپاره د نمایشگاه چې ده د ښځو لپاره یو ډیر ښه فرصت دی چې خپل ځان نړۍ ته ښکاره کړي. همدارنګه یو شمېر تولید کوونکو په دې برخه کې د سیمه ییزو چارواکو هڅې وستایلې او د ټولو خلکو یې وغوښتل چې اقتصادي پیاوړتیا په پار دي له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. که خانم‌های ما خودکفا میشن، مهارتشان زیادتر میشه، دیگه یک بازوی قوی در پلی خانواده‌های خود در قسمت اقتصاد میشن و چه خوب است که تولید وطن باشه، یعنی تولیدات خالص خوب می باشه. همدارنګه په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلانو د پانګوالو بهرنیو او داخلي موسسو څخه وغوښتل چې افغان سوداګرو میرمنو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي. د کار